د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف ویلي د امریکا ولسمشر خپلو وروستیو څرګندونو کې 7 ادعاوې کړې خو ټولې یې دروغ دي او له حقیقت سره سمون نه لري. قالیباف په خپل اکس پاڼه لیکلي امریکا په خپلو دروغجنو څرګندونو سره نه په جګړه کې به بریالی شي او نه به هم د مذاکرې له لارې کومې پایلې ته ورسیږي. د ایران پارلمان مشر د هرمز تنګي له لارې تګ راتګ د ټاکل شویو لارو له مخې او د ایران په اجازه بللی او ویلي دي چې دا تنګی پرانیستی وي که تړلی دا پریکړه به د میدان شرایط ټاکي نه ټولنیزې شبکې. خو اساسي پوښتنې دا دي چې کوم لوری رښتیا وایي؟ آیا تهران او واشنګټن یوې هوکړې ته سره نږدې شوي دي؟ آیا وروسته له دې جګړې ایران په یو سیمه ییز ځواک باندې بدل شوی دی؟ عزتمندو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. انعکاس ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی روح الله هوتک صاحب. زه کوربه یوسف خان لاله یم. هوتک صاحب ستړی مشئ، وخت په خیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی. هوتک صاحب، ټرمپ ویلي چې هرمز تنګی به نور خلاص وي د ټولو هغو کښتیو بیړیو لپاره چې له دغه لارې څخه تیریږي، خو قالیباف وایي چې د دغې لارې خلاصون به د میدان حقیقتونه ټاکي نه هم ټولنیزې شبکې. بسم الله الرحمن الرحیم. لالی صاحب، تاسو د تاسو تخنیکي همکاران او د افاق د دغې برنامې محترمو لیدونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. دا یو حقیقت ده چې امریکایانو د خپلو ژورو موخو د ترلاسه کولو په خاطر امریکایانو په خپله بیا د غتللي برم او زوال د بیرته راګرځېدلو لپاره چې افغانستان کې متحمل سول او له 20 کلن حضور نه وروسته په نړیواله سطحه باندې د انزوا په درشل باندې وروختل او امریکا د دې لپاره چې د خپلو جنگي ماشین د بیا د را ژوندي کولو او د خپلو تسلیحاتو د تولید او د خپل اقتصاد د رغولو لپاره او امریکا یو ځل بیا د دې لپاره چې وتوانیږي د یو داسې حریف چې هغه د دوی د موخو لپاره په ټول منځني ختیځ کې د یو تهدید په توګه د یو صدرا په توګه باندې موجود و، له همدغو 2-3 مهمو مواردو نه استفاده وکړي، په دغه کار باندې لاس پورې کړه او د دغه موخو د ترلاسه کولو لپاره په دې جګړه کې ښکیل پاتې شوی. خو داسې نتایج تاسو ته بهتره معلوم دي په 3 مهمو نقاطو کې چې دغه 3 واړه د جګړې د مهمو ابعادو او د عاملونو او د اهدافو په توګه باندې ټاکل شوي وو. لومړی په ایران کې د رژیم د له منځه وړلو مسله، په دې کې په لومړي 12 ورځني جګړه کې هم ونه توانید او بیا له هغه نه وروسته د پراخ بنسټه او په ټولو برخو کې له ټولنیز چوکاټ فشار نه رانیولې تر اقتصادي او نظامی او حتی عملا په خپله له ډېر اوږده واټن نه راتګ د خپلو ټولو پایګاو استفاده د ټولو هیوادونو په وړاندې باندې د ټولو قواعدو خلاف عمل ترسره کول او په ایران باندې حمله کول همدا و چې رژیم به له منځه وړي او د رژیم له منځه تګ سره سم د دوی موخه دا وه چې دوی به دا هیواد سره له ټولو هغو امکاناتو نه لکه ما په خپلو څرګندونو کې د یاده کړې ده تل او دا مهم اورېدلي دي چې خپل پهلوي زوی په ډېر صراحت باندې دا خبره کوله چې موږ د 1.5 میلیارد ډالرو کلنی عواید به د ایران له خاورې نه امریکایانو ته ورکوو او دا به بیا داسې یو ایران وي چې هغه به د سیمې لپاره خطر نه وي او نه به د امریکا منافع تهدیدوي. نو د دې سناریو دغه برخه هم دغه ځای باندې دوی فرض کړې وه چې ورباندې موافق نه سول، یعنې ایران مات نه سه او د دوی لاسپوڅو ته د تسلیمۍ لپاره جوګه نه سه. ټولنیز فشار مات سه، نظامی برخه کې دننه د امریکایانو ټکنالوژي ونړېدله، F-35 راوپرځول سولې، په سیمه کې دننه اډیو وویستل سولې او ورسره په اوږده واټن کې د جګړې د اوږدوالي لپاره هم زمینه مساعده کړله او دې کې امریکایان ښکیل سو. دومره سناریو دا وه چې امریکایانو غوښتل چې خلیجي هیوادونه په جګړه کې ښکیل سي او که چیرې رژیم مات نشي نو د اوږده فشار لپاره دا جګړه چې دراز مدته کیږي نو دوی به په میراث باندې خلیجي هیوادونو ته پرېږدي او دغه هیوادونه به په دې جګړه کې ښکیل وي چې دوی به دا دوهم آپشن ورسره فعال سي. بیا به هم به په خلیجي هیوادونو باندې اسلحه خرڅوي، دوی به تولیدوي او دا جګړه به د مسلمانو هیوادونو تر مابینه په خرب و ترب باندې روانه تر څو دوی خپلو موخو ته ورسیږي. دا کې هم یو فراست رامنځته سه، خصوصا د عربي مشرانو له خوا نه دا فراست نتیجه ورکړله او دا
وپتېیل سوله چې امریکایان خپلې اډې نشي ساتلی، امریکایان دا جګړه ونه سوی ګټلی، لومړۍ سناریو ناکامه سوله او په لرې واټن کې د یو داسې ملک باندې تکیه کول چې هغه په آن واحد باندې رسېدلی نشي، په جای د دې چې له دوی سره په ایران کې یا له ایران سره د چارواکو سره په شدت باندې ځو، په جګړه باندې ځان اخته کوو، دا ښه خبره ده چې یو د سقوط حالت را خپل کو، په جګړه کې ښکیل پاتې نه سو. دا جګړه دوی ته په میراث باندې پاتې نه سول، امریکایان مجبوره سوله چې د هرمز د محاصره کولو لپاره په نړیوالو فشار وارد کړي. او دا هغه برخه وه چې په دې کې بیا یو صدمه نه یوازې ایران ته بلکې د خلیجي هیوادونو ټولو هغو 2.5 میلیارډ ډالري بازار ته چې په نړیواله سطحه باندې د 50% انرژي د انتقال په برخه کې ده، هغه ته ضربه وارده کړي. او دا ضربه یې وارد هم کړله. کله کله داسې پیښې سولې چې د نفتو تصفیه خانې وویستل سولې او ایران وویل چې دا موږ نه دي ویستلي، په سعودي عربستان کې وویستل سول. دغه ترڅنګ یې په لویه سطحه باندې مخامخ د سلمان سپکاوی وکړه، په خپله امریکایانو وکړه، په واضح توګه باندې ټرمپ یادولی سمه چې هغه وویل چې دی په ما پسې روان خو اوس موږ پسې روان نه دی، یعنې دا خبره راغله. کله چې دغه مسایل راپېښ سول، ښکیل نه سوله، دا فشار وارد سه، نړیوال د راټولولو لپاره هم دا درېیمه سناریو د همدې په خاطر باندې وه چې بیا به نو نړیوال به پیسې راکوي، خلیجي هیوادونو به پیسې راکوي او زه به د خپلو پیسو او دغه پیسو نه په استفاده باندې په ایران باندې فشار واردوم او هغه به نور هم له قحطۍ سره مخامخ کوم. خو چا پیسې ورنه کړي، برتانویانو جواب ورکړ، حتی هغه څوک چې پوځ ته یې پیسې ورکولې نږدې امریکایانو په متفقینو کې وه، هغو انکار وکړ، ور په صراحت باندې انکار وکړ او له هغه ترڅنګه ناټو له دې نه وږه خالي کړله او ایران دغه جګړه ټوله کې وګټله او امریکا بایل. ایران په دغه برخه کې دننه په دغه درې واړو سناریوګانو کې یوه شدیده ضربه ورکړله او شدیده ضربه همدغه وه چې د ورځې په 2 میلیارده ډالرو په ارزښت باندې اقتصادي ستونزه امریکایانو ته پیښه سوله او په اهدافو کې هم ناکام شو. په اهدافو کې هم ناکام سو. ابراهیم لنکن هم تقریبا له جګړې وویستل سو، تجهیزات او اسلحه هم کارآمده نه سوله، نو اوربند ته راغله، په اوربند کې کېناسته. یوه بله مهمه موضوع لا استه چې په دې برخه کې دننه به تاسو پوښتنه که لرئ هغه یادونه وکړئ که نه په دغه باندې به بحث ولرم. درست. بله موضوع د لبنان موضوع ده په ټوله کې چې اوربند پکې ټینګ شو، د اسرائیلو د بریدونو سربیره. آیا دغه اوربند د دې په معنا ده چې که هر ملت سرښندنې ولري او په ټوله کې قرباني ورکړي، لوی زبرځواکې هیوادونه د بیلګې په توګه لکه متحده ایالات او داسې هیوادونه لکه اسرائیل چې وخت نا وخت د بریدونو کوښښ کوي او په ټوله کې ځان یو سیمهییز ځواک بولي، دا به هم د ملت ارادې ته تسلیمیږي؟ لالی صاحب، زه دوه مهم هغه لرم، دا اندونه لرم، کوم تر حده پورې چې ما په یو برخه کې زوروي او په بله خبره کې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله د مسلمان ملت د قهرمانۍ، د شاهکارۍ او د اسارت او د ایثار ترڅنګ د ستونزو د ګاللو سره د خپلو ارزښتونو د ساتلو لپاره قرباني ورکوي. دا د افتخار ځای ده چې داسې ویښت ځوانان یا ویښت مسلمانان شته چې د غربي ښکېلاک یا په ټوله کې دننه د صهیونستي رژیم په وړاندې باندې قد علم کوي. لومړی چې تاسف ورباندې کومه هغه دا ده چې د یهودي دولت د رامنځته کولو لپاره دغسې اوبه خړې سوي دي او هغوی مځکه تصاحب کړې ده، بیا د هغه د هضم په خاطر باندې بیا جګړه درول سوې. په لومړي سر کې د فلسطین باندې د اشغال د رامنځته کېدو په خاطر باندې چې هغه وخت یادومه چې کله وایسي رامنځته سه، اسلامي هیوادونه راټول سول او د صهیونستیانو په وړاندې باندې د اسلامي یووالي غږ راپورته سه، تر څو د قدس داعیه، د ملت داعیه په چوکاټ کې دننه نوره د دغه یهودي دولت د پراخ بنسټه حکومت یا د پراخ دولت د رامنځته کولو مخه ورباندې ونیسي. خو هغه ناکامه سوله. هغه خاوره لا تر اوسه هم په اشغالي فلسطین باندې یادیږي او هلته د اسرائیلو امارې پکې ولاړې دي. دغه ترڅنګ بیا دې وکتل چې غزه تقریبا په تمامه معنا باندې ورانه سوله. هلته ورته وویل سوله چې تاسې له دې ځای نه ووځئ، یا دا د یو د شنې ساحې په توګه باندې یا د ملي پارک په توګه یا د نړیوال مسونې جغرافیې په توګه باندې جوړوو. بیا هم اسرائیل او جمع امریکا
په دغه خاوره باندې تصاحب وکړ او تقریبا اوس هغه جګړه په ټوله اسلامي نړۍ کې فراموشي ته سپارل شوې ده. هغه ظلم، هغه استبداد، هغه قحطي، هغه د اوبو نشتوالی، نسل وژنه، دا ټوله فراموشي ته سپارل شوې ده. اوس په رسنیو کې هم د خبرو سرلیک نه ده د ایران د جګړې سره سم. په دریم قدم کې تاسو ولیدل په لبنان کې 10% خاوره اسرائیلو لاندې نه کړه، د جولان په لوړو کې رانیولې تر دې نورو پورې. او دا جګړه په ډیر شدید شکل باندې مخ ته ولاړله. خو په دې لویه ستراتیژي کې د یو یهودي دولت د رامنځته کېدو لپاره همدغه وسې جګړه په لاره باندې واچوه او اسرائیلو خپل پرمختګ کړی د بیا هغه خاوره نه ده پرېښي. نو نقطه مهمه پکې همدغه د لالای صاحب چې دغه جګړه چې کله په لاره باندې اچول شوې ده په لبنان کې 10% خاوره اسرائیل نه پرېږدي، صهیونیستي رژیم دغه نه پرېږدي که څه هم چې ورباندې رامنځته کېږي. او دا د هغو موخه وه. فکر کوئ بیا به اسرائیل حمله کوي؟ خاوره یې 10% خاوره د لبنان ډیره خاوره ده چې دا چې کله تصاحب سوي وي، کله تصرف سوي وي، هغه کله غصب سوي وي، د دغې د هضمولو په خاطر باندې به خود ورباند کوي د بلې جګړې بیا د رامنځته کېدو تر وخته پورې. دا هغه د تعصب ځای ده، هغه د بدبختۍ ځای ده چې د اسلامي امت لپاره رامنځته سوی ده او دا موجود ده. په دې کې صهیونیستي رژیم ګټه کړې ده. په فلسطین کې یې وکړله، په غزه کې یې وکړله او دا په لبنان کې هم وکړله. د مسلمانانو خاوره یې لاندې کړله او دوی د خپلې خاورې یا د خپلې خاورې د اطلاق پې ورباندې کوي. نو یو غږ مې په اسلامي نړۍ باندې همدغه ده چې که موږ دا وایو چې دلته مجاهدت ده، دلته جهاد ده، دلته قرباني ده، دا د همغه خلکو چې دغه خاورې نیول سوي وه د هغو برخه وه، د هغوی مقابله ده، د هغوی دغه لوی رژیم اړ کېدل دي چې دا جګړه ورباندې ودروي کینې. ټول لبنان هم نیولی شي چې مقاومت ورته رانشي یا یې په وړاندې باندې ونه درېږي. نو دا د هغو لپاره تعصب ده چې باید هغوی ملاتړی یې کړی وای چې دا 10% خاوره یې هم نه وای نیولې، غزه یې هم نه وای نیولې او له هغه نه یې خواته فلسطین هم په دوو برخو باندې نه وای ویشل سوی او پخواني استعمارونه هم نه وای موجود. خوشحاله بیا په دې باندې یم چې اقلا د دغه صهیونیستي د پلیتې څهرې د پېژندولو په خاطر باندې ځینې جهادي مبارزین شته په دې جغرافیو کې او دغه مبارزینو خپله قرباني ورکړله. داسې اسلامي نړۍ هم لا نه ده تړلې، د ابراهیم تړون ده یا د تړونونو هم پیمانه خلک دي یا دغه خپل مدنیت چې د ځان لپاره غوره کړی ده عیش و عشرت ده، دا نه غواړي په اسلامي مقدساتو یا د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دننه د پاللو لپاره له لاسه ورکړي. نو دا خلک د هغو ګناه ده، دا د دغو مجاهدینو ګناه نه ده چې د هغو ملاتړي نه ده سوي. د خپله غږ اوچت کړه په جای د دې باندې چې له 10% خاورې دفاع ونه سوی کولی، خو له ټول لبنان نه خو یې دفاع وکوله. که له ټول لبنان نه دفاع نه ده کړې، اقلا صهیونیستي رژیم یې دې ته اړ کړه چې دی یو ځواب یې ورته ورکړ، یو ډار یې په زړه کې ورته پیدا کړ چې مبارزه ده، دا د تقدیر وړ ده. الله دې دوی شهادتونه قبول کړي او پروردګار دې د دغسې صفاک رژیم چې په تمامه معنا باندې په مختلفو سناریوګانو په مختلفو مسیرونو باندې دغه صفاکانه عمل ترسره کوي او خپلو موخو ته ځان رسوي، دا د خدای پاک نیست و نابود او برباد کوي. وروسته له دې چې متحده ایالاتو په جګړه کې ماتې وخوړله او په ټوله کې تحلیل هم پر دې ده، خپله امریکا کې دننه هم سناتوران یا په ټوله کې د دوی د کانګرس غړي هم مني چې دغه جګړه د امریکا لپاره یوه ماتې ده. دوی چې خپله اوربند ته هم کېناستل داسې شمیرل کېږي چې دا هم د خپله د ماتې په معنا ده چې له ایران سره یې اوربند وکړ. آیا اوس هم امریکا په نړۍ کې زبرځواکه ده؟ د زبرځواکۍ انزوا له افغانستان له ماتې وروسته رامنځته سوې ده او تقریبا د محوه کېدو او نړیوال نظم چې له لاسه وځي د ایران په جګړه کې په تمامه معنا باندې محقق سه. نړیوال نظم په دې معنا باندې د به چې غږ که ناټو به په لاس او غاړه ورکړې جګړو کې ښکېل و، خو اوس ناټو د ایران په جګړه کې ښکېل نه سو او دا هغه څه دي چې واضح باندې مشخصه کړله چې نور یو نړیوال نظم د دوی په واک کې نه ده. د زبرځواکۍ نفي یې نه سو کولی. لا اوس هم هغه تکنالوژي او تجهیزات چې دوی لري په نړۍ کې کم هیوادونه یې لري او یا یې اصلا نه لري، یوه مسله. بله مهمه دا ده چې دوی اوس یو متحده جبهه د نړیوالو باندې د یرغل کولو لپاره نه لري، ځکه په ایران په جګړه کې ثابته سوله چې خپل ملت یې هم نه ده ورسره ولاړ. د ملګرو ملتونو له ټولو قواعدو نه یې ور هاغه خوا قدم کېښود او حتی تر دې پورې چې یو 14 مادهیز سند یا یوه طرحه د سنا مجلس لخوا نه چې 80 تنه سناتوران پکې شامل وو، دا تصویب سوله، ترتیب سوله چې تصویب سي او د ده باندې
هغه 25 متمم جاری کړی چې د دوی واکونه محدود کړي او په یو ورځ په مورد باندې تصمیم ونیول شي، یعنی تقریبا دومره تجرید سول او ضعیفه سول. که واضح ووایو چې امریکایانو ماته خوړلې ده، له شکه پرته چې ماته یې خوړلې ده، په افغانستان کې وخوړله، په ایران کې یې خوړلې ده، او دغه جګړه هم لا نور هم نشي تمویلولی ځکه په مخ یې نشي وړلی. او که ووایو چې ابرقدرت ته بېشکه چې دی لا اوس هم د یو ابرقدرت په توګه باندې په نړۍ په سطحه باندې تبارز لري، ځکه یو داسې یو لوی هیواد چې هغه د یو ابرقدرت په توګه باندې یا د نړیوالو ویتو حق لرونکي د امنیت په شورا کې د هغه په توګه باندې د دوی سره تقابل نه لري او تقابل هم نسته. موږ به په هغه وخت باندې په دې باندې صدق وکړو چې دی ابرقدرت نه ده چې د یو بل ابرقدرت له طرفه دی مستقیما تهدید شي یا یې ګټې هغو ته ورپرېښودل شي. بله هوتک صاحب، که راشو د کابل او اسلام آباد مسئلې ته، نښتې یو څه سره راکمې شوي دي یا په ټوله کې نه کېږي؟ په دغه ورځو کې مذاکرات په ارومچي ښار کې ترسره شول، د بل دور مذاکراتو لپاره هم امید یا هیله لیدل کېږي. فکر کوئ چې کابل او اسلام آباد به هم یوې هوکړې ته سره ورسیږي؟ لالای صاحب، موږ او تاسې همیشه په دې رسنیو او کله کله یې تاسو په دې پوښتنو کې همیشه دا بحث یاد کړی دی چې په عین سرنوشت باندې پاکستان هم اخته و د یو ابرقدرت په توګه باندې په سیمه کې، خصوصا د افغانستان په ګاونډ کې د یو اټومي ځواک په توګه باندې. هغه په دې معنا باندې چې د افغانستان نوپایه نظام چې کله د افغانستان د اسلامي امارت له راتګ سره سم پیریزي سه او په دې برخه کې د ملت له حمایت سره سره په دې سیمه کې د یو مثبت تعامل ته د غاړې د غېږې د خلاصولو لپاره جوګه سه، نو پاکستان د خپل ځان لپاره یو خطر وباله. دا خطر یې په مختلفو شکلونو باندې تهدید کړ. په سیاسي معنی ورکې تهدید کړ. تاسو ته بهتره معلومه ده چې چیرته یې سټیج په لاس ورغلی د افغانستان په وړاندې باندې بده وینا کړې ده، سپکه وینا یې کړې، انځور یې خرابه کړی او د افغانستان په وړاندې باندې غلطې خبرې وکړي. دوهمه نقطه یې په ټولنیز چوکاټ کې دننه د فشار راوستل و، د مهاجرینو راویستل و په جبر و په طالع باندې. دریمه نقطه یې بیا ورسره دا و چې په اقتصادي چوکاټ کې دننه د سیاست او اقتصاد سره یو ځای کړ تر څو دا فشار رامنځته کړي. او چې کله دا درې واړه ناکام سول په نظام باندې دننه او خپلو موخو ته ونه رسېدل، بیا نو نظامي تحرکات رامنځته کړل. تحرک نظامي دا و چې د خپل داخلي امنیت پړه په افغانستان باندې واچوله، لکه څنګه چې همدغه رقم ترتیب یې له لرې نه په تحلیلونو کې دغسې ښکارېږي چې امریکایانو په دې سیمه کې د ناامنۍ د خپرولو په خاطر باندې د یو بلې پروژې تطبیق هم پاکستانیانو ته ورکړی. اوس د پروژه درول شوې ده، ځنډول شوې ده، نقطې ته راورسېدله. کله چې دغه پروژه د امریکایانو له خوا نه ورکول کېږي، ناامني رامنځته کېږي، دی به هلته ښکیل وي، د افغانستان به هم د یو پخواني حایل په توګه باندې چې د روسیې یا د چینیانو لپاره استفاده کېده، دا له خپل ځان سره مسون وساتي. پاکستانیانو په افغانستان باندې د یو بلې جګړې د تحمیل په خاطر باندې دا جګړه تپلې وه. خو اوس چې دا مقاومت وښودل سه، اوس چې اقتصادي انحصار کم سه، اوس چې ټولنیز فشار نسته، اوس چې جواب ورکړل سه، د سیاست په چوکاټ کې دننه د منځني ختیځ د منځنۍ اسیا هیوادونه په مستقیم توګه په د جغرافیه کې د سرمایه ګذارۍ جوګه سوله. اوس موږ یو جغرافیوي اتصال لرو، نه یو حایل نه یو، یعنی موږ جغرافیه تقریبا د منځنۍ اسیا هیوادونو سره په ګټو، په اقتصاد، په راکړه ورکړه او په بازار کې شریکه کړې ده. موږ اوس حایل نه یو چې د خپل شمالي مرزون نه را په دې خوا باندې هغوی زړه راښه نه کړي او له جنوبي فرضي کرښې نه را په دې خوا باندې دوی زړه راښه نه کړي. اوس محصور سوی په دې ځای کې پاکستان ده. اوس پاکستان حایل ده د لویو قدرتونو تر مابینه، ځکه ده کې قحطي راغلې ده. دغه رقم قحطیانې موږ پخوا زغملې وي، دا یو حقیقت ده. کله به چې کله جګړه په شاوخوا کې پیښېدله، لارې به چې مسدودې سولې، په افغانستان کې به قحطي راغله، د خوراکي موادو قحطي به وه، د تیلو به وه، د ټولو لومړني شیانو قحطي به وه. اوس عین مثال په پاکستان کې ترسره کېږي، ځکه دوی د منځني ختیځ له خوا نه او خصوصا د هرمز له تنګي له خوا نه د انرژي له قحطۍ سره مخامخ سو. د داخلي بې ثباتۍ له وجې نه، د فساد له وجې نه، د ناکارۍ له وجې نه دوی په نورو برخو کې دننه په اقتصادي لحاظ باندې ضربه وخوړله. په نړیوال اعتبار کې دوی تقریبا ښکته راغلل او له افغانستان سره یې چې د منځنۍ اسیا او له روسیې سره اړیکې درلودلې، دا شریان هم قطع سه. دا د دوی د فشار لپاره په دوی باندې د فشار یو غټ عامل و. له همدغه غټ عامل سره یې تقریبا د شپږ میاشتې دوی نور تن ور نسوی کړلی. دوی نور نه جګړه وګټلی سوی، نه یې د اقتصاد فشار تحمیل کړی سولی، او نه یې هم په سیاسي چوکاټ کې دننه د افغانستان د باندې د باور کولو یا په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډپ کړی سولی له منځنۍ اسیا هیوادونو سره. نو راغلله په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړه. اوسنی مذاکرات چې مساعد سوي دي، دا د چینیانو لپاره ارزښتمند دي، ځکه ارزښتمند دي چې پاکستان د یو ستراتیژیک اقتصادي ملګري په توګه چې سپیک پکې ده،
یا د یوې لارې یو کمربند امید برخه ده او افغانستان د یو نوي داسې هیواد لپاره چې د سرمایه ګزارۍ لپاره ډیر مساعد ده. دواړه هیوادونه نه غواړي چینایان له لاسه ورکړي. د یو ابرقدرت په توګه باندې له دواړو نه استفاده هم مشروع ده او په دواړو هیوادونو سره د تقابل د مخنیوي په خاطر باندې یوه ښه ډیپلوماسي ده او د دواړو ډیپلوماسیو او د مشروع سرمایه ګزارۍ په چوکاټ کې د سیمې ثبات لپاره یو ښه قدم او ښه پرمختګ ده. نو همدې امله د دغه تشنجاتو او د دغو ستونزو بیا هم موقتي حل نه دایمي حل دا میسر ده د چینیانو په واسطه باندې یقیني ده. فکر یو څه وخت به اوضاع لږ ارامه اوضاع به ارامه وي او تقریبا پاکستان به په هغه مزیتونو باندې پوسي چې اوس په دغه جغرافیه کې کوم یو سیاست غوره کړي او خپله پالیسي باندې د سره کتنه وکړي. ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی روح الله هوتک صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې وخت مو راکړ. سلامت اوسئ. عزتمندو لیدونکو انعکاس پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم کې چارې